د نریندرا مودي او غني تازه خبرې نن څه وکړل او څه وویل. سلام ستړي مشئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او د هند لومړي وزیر نریندرا مودي نن د کابل چهارسیاب ولسوالۍ کې د 236 میلیونو ډالرو په ارزښت د شاتوت بند جوړېدو تړون لاسلیک کړ. د یا تړون د لاسلیک پر مهال ښاغلي مودي ویلي هیڅ بهرنی قدرت نشي کولی د افغانستان او هند ملګرتیا ته ستونزې جوړې کړي. نوموړي وویل هند له تېرو 20 کالو راهیسې له افغانستان سره د بنسټیزو پروژو جوړولو، کرنه، زده کړو او روغتیا په برخه کې مرستې کړې او دا لړۍ به په راتلونکي کې هم روانه وي. ښاغلي مودي د یاد قرارداد د لاسلیک پر مهال زیاته کړې افغانستان او هند غواړي له ترهګرۍ پاکه سیمه وویني او هیڅ بهرنی قدرت نشي کولی د افغانستان او هند دوستۍ ته ستونزې جوړې کړي. مودي وویل چې دښمن مو یو ده او د ورونو په څېر به مخته ځو. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي د زرنج د لاران سړک، ولسي جرګې ودانۍ او سلما بند جوړېدو ته په اشارې وویل دا ډول پروژې د افغانستان او هند ملګرتیا لا پیاوړې کوي. ورته مهال د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د شاتوت بند جوړېدو قرارداد لاسلیک غونډه کې چې په آنلاین بڼه جوړه شوې وه په خپلو خبرو کې وویل افغان حکومت د اوبو مدیریت په برخه کې بریالی دی او عملي ګامونه یې پورته کړي. ښاغلي غني زیاته کړه له سلما، کمال خان، شورابک، کجکي او شاروز بندونو وروسته اوس د شاتوت بند د جوړولو نوبت دی چې دا به د اوبو په برخه کې د کابل ښاریانو ستونزې حل کړي. شاتوت بند د کابل ښار سویل لویدیځ په 18 کیلومترۍ کې د چهارسیاب ولسوالۍ په لندر تنګي کې د کابل پر سیند موقعیت لري چې له جوړېدو سره به 4000 هکټاره ځمکه خړوبه او د کابل ښار 2.2 میلیونو وګړو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. دغه بند به 114 متره لوړ او 80 متره پلن وي چې په نږدې 6 کالونو کې به جوړ شي. ولسمشر غني د هندوستان له حکومت مننه وکړه چې تل له افغانستان سره خپله ملګرتیا پاللې او مرستې ترسره کړې. په هر حال تاسو د هند د دغې مرستې په اړه څه نظر لرئ؟ بل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.